یو کال مخکې به قصه وردي وي د شنې چیو ولې ماشوم پیدا شوی دی که نه اورې و چې شنه چی څوک وڅکي نو کرونا مرض ورته نه لګي یاده مو که نه اورې نو زه هم دا هم دغه شان د سره جادو والا چی ده چې دا هم څوک وڅکي نو یو بیماري هم پې اثر نه کوي. السلام علیکم، زه یم ستاسو قربان ملک شاهزیب. د یخنۍ میاشت ده جنوري، سخت یخني ده، موسم ډېر یخ دی، ورځ په ورځ باندې یخني سیوا کېږي او په دې یخنۍ کې چیس کي نو لا مزه کوي او بیا پښتنو خو چې ډېر زیاته خوښه وي چې چا کره ملاړ شي که بلکې هېڅ څه نه وي خو چې صرف چای وي چای مې څښلی وي او په چای کې بیا دومره قسمونه روتې دي چې دا کشمیري چای ده، دا تندوري چای ده، دا شنه چای ده، دا توره چای ده، دا سپینه چای ده، مختلف چایونه دي. نو په مردان کې ډېر ښکلی ځای جوړ شو، اوفن ماحول دی، اور پکې بل وي، ملګري راغونډ شوي، ځان هم ورته ګرم وي او ګرمه ګرمه چای څښي تندوري چای. دا د دې اونر چې کوم دی عمران صفي او سفیر دی، دوی دواړه په شریکه باندې پرانیسته او ډېر ښکلې ایریا جوړه کړې، اوفن ماحول دی، ټول ناستي. دلته موږ نن راغلي وو تاسو ته په تندوري چای د اوفن ماحول چې کوم جوړ شوی ډېر ښکلی ځای جوړ شوی دی، دې سیر به باندې کوو او منجن ماما هم راغلی سره هم خبرې ترې کوو چې یې په دې موقع باندې څه ویل نه ده، یې څه ویل غواړي نو ورځو دی فورم طرف ته دا فورم تاسو سره شریک کوو موږ سره اوسئ جي. دا وخت ما سره منجن ماما ناست نور ملګري ناستي راغلي تندوري چای څکي او ځان هم ګرمي اور بل دی. نو د منجن ماما سره لومبي خبرې ترې کوو چې دوی څه ویل نه دلته راغلي دي او چای څنګه تندوري ښه ده که ښه نه ده. السلام علیکم منجن ماما. السلام علیکم، څنګه حالت؟ خیر جي دعاګانې ښه پاس کېږي. بالکل داسې تېرېږي لکه د مار. موږ خو راغلي تندوري چای څکي، نو څه وایې تندوري چای څنګه ده ښه ده که نه؟ یاره زه خو به د چایو باره کې دا ووایم که نه چې یو خو چای چې په کور کې میلاویږي د مور د لاسو ډېره ښکلې چای اورې، خو چې په هغې پسې دویم نمبر چای کوم زه یم چې ښکلې د هغه دا ده لکه بس مطلب دی کې خبره نشته 100% پیور چای ده. مخکې چې د تندور چای څکلی وه که نه؟ بالکل تندوري چای مې مخکې څو پیرې څکلې ده، پېښور کې مې 2-3 پیرې څکلې ده، داسې نورو ملګرو ځای کې اسلام آباد کې مې څکلې ده. خو ماشاءالله د دې چې په مردان کې کوم نوی سیټ اپ کولاو شو که نه او دې چې کوم ټیسټ دی دا ټیسټ دې برقرار وساتو نو زه امید کوم چې د دې به ښه برابر کسټمر هم جوړ شي او د دې چای به دومره مشهور وي چې دې نه به لرو علاقونه خلک راځي او خوندونه به ترې اخلي. ټیسټ یې هغه ځای کو په شان څنګه چې نورو ځایونو کې د څکلي لکه نه ټیسټ کې سمه دغه شته یاره ټیسټ له غوندې چینج دی او چینج په دې وجه دی که نه چې د دې دا کوم څیز دی دا لږ پیور دی، نورم خالص دی او خالص چیز چې کوم دی په هغې کې چې انسان هغې کې هم خبرې کوي نو هسې بد به کوي ځکه چې ما اوس کله ماته اندازه وشوه چې څونه فیور ده. یو خبر وکړم پخوا به یو چای وه، اوس چای کې دومره ډېر قسمونه وو، دا شنه چای ده، دا توره چای ده، دا کشمیري چای ده، دا تندوري چای ده، په دې په حواله باندې څه ویل غواړې؟ نو دا خو دې باره کې به زه ووایم چې تاسو یو کال مخکې به قصه وردي وي د شنې چیو ولې ماشوم پیدا شوی دی که نه اورې و چې شنه چای څوک وڅکي نو کرونا مرض ورته نه لګي یاده مو که نه اورې نو زه هم دا هم دغه شان د سره جادو والا چای ده چې دا هم څوک وڅکي نو یو بیماري هم پې اثر نه کوي او دا جادویي چای ده، جادویي تندوري جادویي چای دې باندې به زه نوم کړم تندوري جادویي چای. دا د هر مرض دوايي ده چې په چا هم څه مرض یې خارښي پې پګې ده، په ګرده، په پیپړو، په مثانو، په خپو، په لاسونو اورې حکیم له مزه یې ډایرکټ راځي دلته تندوري چای څکئ. ایک بار آزمائے بار بار آئے، ایک بار آئے اور بار بار اپنے پریوار کو بھی لے کے آئے اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے محلے علاقہ گاؤں والوں کو بھی لے کے آئے. سارا ناشتہ ملتا گل طرح سے. واو ځان سره پراټه چپ کې راوړی خیر قلار دی. څه مصروفیات دي نن سبا ستاسو؟ نن سبا خو تاسو خو الحمدلله ما سره 2-3 پیریډ ټاکه راوشئ او بار بار انټرویو انشاءالله درکو تاسو له جوړیږي پوه شوې بالکل چې زندګي بار بار ملاویږو بیا هغه شانتي هر موقع باندې هر ایونټ کې مصروفیات خو نن سبا لږ ډېر زیات شوي دي ټیک ټاک لم په ډېره توجه نه ورکوو نو
یو د ایویټي خبر کې یو شو دا ان شاء الله کې به اوس جوائنینګ کوو او دین علاوه زمونږ چې کوم دا امید ټي وي د مردان کې شیخ ملتون کې دین دغه کولاو شوی دی نو دې سره ان شاء الله چې کوم د کینو پاسو کنه دې سره ټایم پاس کوو کانسپټ کارپوریشن کې کینو پاسو نو مصروفیات ماشاء الله د سوشل میډیا طرف نه ډېر زیات شوي دي نو کوشش کوو چې مینوال ته خپل انټرټینمنټ هم پیش کوو ورسره سره او ورسره سره چې کوم د داشر محفلونو کې کینو پاسو چې خوندونه هم ته واخلي خپل مینوال د څه پیغام ورکول غواړي اخره کې زما خو ټول عمر دغه یو پیغام د امن او د محبت د پیار او زه بار بار دا یو خبره کوم چې زمونږ چې څونه مینوال دي او زه د هغې دومره شکریا ادا کوم چې لکه څومره ما سره الفاظ نشته ځکه چې موږ دې مقام ته رسېدلي یو نو د هغې په وجه رسېدلي یو ډایلاګ به زه دا وکړم چې زه بل لوستلی وم داسې خفه غوندې پریشان ناست وم نو زما یو ملګری ما راغی نو ما ته وایي منجله ولې پریشان یې یار تا خو به جینۍ څه مخکې په ګنټو ګنټو خبرې کولې په موبایل باندې او اوس ډېر پریشان یې نو ما ورته یاره د هغې واده وشو ما ته وایي اوهو دا خو ډېره د افسوس خبره ده چا سره وشو ما یې چا سره وشو خو ما سره وشو که نه ډېر زبردست جی بالکل منجل محمد سره چې څومره خبرې کوي نو خوند سړی د واقعي پوه شوې ته چې بس لګیا یې ورسره موږ سره نور ملګري موجود دی سره موږ خبرې تر کوو چې هېڅ څه نه په دې موقع باندې هېڅ څه غواړي جی دا وخت ما سره صادق تورون ناست دی تاسو به پیژنئ مو سوشل میډیا باندې پروګرامونه کوي نو هغه هم دلته د چې یو ځای ته راغلی تندور چې کوم د نوې ځای پرانیسته شوې ده هیله راغلې د دې سره خبرې ترې کوو چې د هېڅ څه وینا ده او چې خوښه شوه که خوښه نه شوه السلام علیکم وعلیکم سلام مخکې ته مونږ جي هرکلی وایي په خپل چینل باندې ډېره مننه ملک شاهزیب خان تاسو مونږ له موکره کړه څه به ویل غواړئ نن دا د تندوري چې سکیه نو د ځای په حواله باندې څه ویل غواړئ ځای ښه دی که نه خوښته شو که خوښته نه شو یاره زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم ما ته چې کله د ملګري وویل چې یاره داسې سیټ اپ تندوري چې مردان کې یو سیټ اپ کولو شوی نو ما وی یاره د دې ویزټ خامخا کول پکار دی بل لا چې دې کې پستا بادام هر قسم چې که ته غواړې ملاویږي درته بل لا چې دا ډېر زبردست لوکیشن باندې ټیکال ریسټورنټ ته مخامخ مردان کې لکه هر ټایم څوک راتلی شي بل لا چې لوکیشن ډېر زبردست دی ګرین دی د مثال لکه ته د ورځې هم راتلی شي هر ټایم راتلی شي ناوخته پورې او منجن ماما چې کوم دی نو هم راغلی زموږ ملګري د هغه هم تاسو خبرې اورې د هغه چې ډېره زیاته خوښه شوه جی دا وخت ما سره بل ملګری موجود دی توفیل تاسو به پیژنئ مو ښکارونوم دی دې سره خبرې ترې کوو نن هغې تندوري چیس کیه چې دې دې په حواله باندې څه ویل غواړي السلام علیکم جی وعلیکم سلام څنګه له مخکې د جی مونږ هرکلی وایي په خپل چینل باندې ډېره مننه قدرمن شئ دې دومره دوره کړه ده زموږ خو ډېر زیات خوښ شوه تاسو خو هم راغلي تاسو څه ویل غواړئ دا ځای څنګه دی ښه دی که نه یاره زما خو دومره زیات خوښ شوی دی چې زه ما ټول نه زیاته بوته ما وزټ کړي او ډېره زیاته چای یم پکې اوس کله به درې څلور ورځو کې نو ډېره ښایسته ټیسټ دی ډېر زبردست ماحول جوړ شوی تندوري چې کوم دی کې د تندوري د مټکه چې کوم وي دې کې چې د دې د خپل ذایقه راځي هغه مخکینی وخت اصل کې کلچر تازه کوي هغه ذایقه یې پکې د خاورې هغه د اور هغه او بیا دې ډېره زیاته ګرم وي او بیا یخ ماحول کې د بون فایر چې کوم د اور دي لګولي او د اوپن ماحول کې ناست نو ډېر زیات سړی ته مزه اخلي مردان کې فسټ ټایم داسې کولو شو که نه جي بالکل داسې اوپن خو ما چې نه دی کتلی نشته داسې د چې داسې ماحول داسې د ناستې حجره ټایپ دی جوړ کړی دی کلچر ټچ ول ورکړی دی خو منجد ماما هم راغلی ډېر زیات خوشحاله دی او ما کتل ټیک ټاک سټارز دي زموږ د مردان ستوري دي ډېر خوشحاله شو چې دی وزټ وکړو خلک دلته راشي او وویني نو بس موږ خپل دیم سپورټ کوو موږ وایو چې دی مخکې لاړ شي او دوی په ذریعه باندې خلک اویر کېږي او ښه یو میسیج مخکې خلکو ته لا کتل ستاره ویډیو ما ته راځي الحمدلله ته زما د بچپن ملګری موږ ته پته ده ستا او ستاسو زموږ لکه ټول الحمدلله تعلق د ډېر وخت نه دی او زه خپلو کتونکو ته دا ویل غواړم چې دلته راشي ټیکاله ته مخامخ د ښکلې تندوري چای چې کوم دی دا انجوی کې او بل زه به خپل مردان باندې ډېر فخر کوم الحمدلله الله رب العزت زموږ د مردان له د پښتنو له ډېر فخر پرې کوم چې دی له ډېر ښایست الله رب العزت ورکړی دی او چې چېرته هم دا موقع مس نه کړي او راشي دلته چې کوم دی دا چې انجوی کړي بالکل څنګه چې تاسو ته مونږ بس سټارټینګ کوو چې دا د اونران چې کوم دی عمران سفیر دی او سفیر دی نو سفیر سره مونږ سره ولاړ دی سره خبرې ترې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه خیر جی شکر الحمدلله کاروبار مو څنګه روان دی او نن سیم ورځ ده نن جی درېمه څلورمه ورځ ده خو ماشاءالله ډېر زبردست ریسپانس دی او ما غوښتم دا چې مردان کې داسې یو ماحول راشي چې خلک خوشحالي او
یو ښه سروس هم ایله ملاویږي. دین علاوه تاسو بل ځای کې سیټ اپ شته کنه صرف په مردان کې کولو کو؟ بالکل جی دا فرست په ډیسټریکټ نوخار کې مونږ کړی دی فرست اوس هم شته او ماشاءالله هغه هم ډېر په ټاپ باندې روان دی او ډېر ښه کوالټي او ټیسټ او یو ښه ماحول ورکوم مونږ هلته کې. جی جی په نوشهره کې مو څومره وخت وشو هلته چې سټارټنګ اخیستی؟ جی نوخار کې زمونږ یو کال وشو سیوا وشو دی نه اوسه پورې ښه بهترین خلک ځي راځي ډېر خوشحال ځي راځي. دا وخت به زمونږ دا پروګرام ډېر خویندې ګوري که چېرته ایم راتل غواړي نو آیا یې دپاره سره پردې تنظیم شته که چېرته راتل غواړي؟ او جی بالکل شته د لپاره پردې تنظیم هم شته وای د لپاره هم مونږ یو بیل بونفایر تنظیم کړی دی نو مونږ دا هم مقصد دی چې لکه فیملی هم راځي او هغه چې څه داسې مطلب د مرد چې کم نه میل فیمیل چې دوی څنګه مزه لي چې دا د کور دی دغه پردې والا هم ملو شي نو هغې له هم مونږ بیل بونفایر ښه سیسټم کړی دی وروستو د تاسو به کیمره کې وینئ چې دې نه وروستو مونږ سیټ اپ کړی دی فیملی دپاره. ډېر شکریه. جی بالکل تاسو د ملګرو خبره ترې واورېدې دلته چې کوم اونر سره مونږ خبرې ترې وکړې د اونر دا وینا وه چې سره د فیمیل لپاره هم ځای شته پردې نو که راتلل غواړي نو مونږ سره پردې تنظیم موجود دی. اوس زمونږ خپرونه سرته رسي چې چېرته م یې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د الله په امان.